غربت او رکشه تایلو بے پکالا کھڑی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څخړی دی. سلام علیکم کاکا. وعلیکم سلام. ستړی مشي؟ کوم سړی مشي؟ ساز ده. خیر یې؟ ښه یې؟ سترګو نه وینې؟ یا په سترګو نه وینم بډوګه. د کوم ځای یې؟ د هغه یم د خواجه خیرو د کره خیرو بازار شاته مې کور ده. دلته چیرې راغلی؟ دلته دغه په سوال باندې ګرځم. سوال باندې ولې ګرځي؟ خو شی نه لرم. شی چی شی؟ نه غله لرم نه ښه لرم د بوټو همسردار یم. دغه مې زندګي ده دا د ما بدن ته زوره وه. دغه بل کنکله یم در سره ناسته دلته اوس نو موچي سره څه شی کوي؟ دلته مې دغه ګوټ شی راکړي وه هغه ګنډم پې باندې لمسي راخپاره ښه دا د لمسی نه؟ و دا لمسی د څه نومیږي؟ دغه پیر محمد. پیر محمد. پیر محمد سره ولې ته راغلی یې؟ ولې یابا نه ده راوستی؟ ابا خو اتفاقه شهید مړ شو. چیرې؟ په سوداباد. تا سترګو څه وختنی کار پرې ایښی؟ د ما سترګو چې داسې لومبی خو دې کمزوري یې اوښکې بتلې. ښه. داسې څنګه راوړ و او څنګه مې لاس پرې کېښود په سترګو مې لکه چا چې لاس ونیول. نن په بازار کې وګرځېدې راوګرځېدې څه شی دې پیدا کړو؟ یو 80 روپۍ مې پیدا کړلې. 40 مې دغه ته ورکړې 40 مې په جیب کې. 80 و 40 مصرف شوې. و غله مله په کور کې څه شی شته؟ غله خو انشاءالله یوه ګونۍ شته. یوه ګونۍ؟ یا یوه نیمه یا دوه دغسې به وي. دا غوښه خو بیخي د ذبې نه ده چې څه به دې خوند که کوم قصاب راکړه د خدای راخپاره بس یو چې پخی کړو لیکن دغسې حلال یې کړه. څومره وخت کېږي چې مثلا کتغ مو یا غوښه مو نه ده باندې کړې کور کې؟ ما څه دې که چا چیرې راکړي کور ودانچیني یې راکړي ولاکن 3 میاشتې مې خوړلې 2 مې هم نه ده خوړلې 5 مې لا نه ده خوړلې. خلک خو هسې نه دي ګرم خو یارې بیا راکړي بل بل خو نه راکړي. کله چې تاسې سوال کوي دوکانو ته ورځئ نو ته به تاسې شرمېږئ بم؟ ګوره شرم خو ولې به نه شرمېږو تا ته وایي خو سربورې به مې ولاړ یې راپورې خاندي سوالګر مې بولي. ښه. هو ته ووایه ولې به نه شرمېږم؟ که وینم منت وکړه شرم یا خو لرم یا نه لرم تا ته وایي. کوم غلطه خبر دې څه وکړه؟ کله چې دغه یتیم لمسیان ویني چې شاوخوا در سره ناست دي بیا یعنې د دوی د حالت یا دوی څه غواړي یا لا تاسې وګوره ما چې زړه راشي پټو چې یې کوي ما مې پوښته ارې څه در سره وکړي دغه خلک څه در سره وکړي؟ چاسې یو څه په وس کې پوره یې له دوی څه غواړي؟ بس کومک را سره وکړي بس دا چې ورته دومره څه چې هغه لږ له سواله خو چې رامنډې شو چې نور څه واورو تا ته وایي. نن دې څه ارمان ده چې کور ته ځې باید څه شی ته ولرې؟ بس خو چې هر کوم شی م کور ته وړي وایي ته هغه یا مې هغه ملچانو خوړلي وایي یا مې هغه کړکۍ خوړلي وایي پوه شوې یا دې دا دوی مور ته مې څه ورکړي وایي چې دا بل ته مې هغه کړي هر وي نو مې څه ارمان ده دې ما اخر مرګ د مرم به که بد وایي. د لمسیانو زده کړه یا د لمسیانو سبق؟ تو باندې سبق وایم په ټوله وایم سبق پې باندې پوه شوې له سبق ما سوال درته کم تاسې نه راګرځوم دې چې په سبق کې یي بیا چېرته نه شم تللی یار وي بیا چې دوی راشي بیا ځم ورسره زوی چې ده ونه ده یار چې ده میوه زلمسه کوي. د میوې څه ول خوند؟ میوه خو سړی ږدي د ونې لپاره وایي ونه خو سړی ږدي د میوې لپاره. بس دا ده لکه میوه د ما لخوا بس مې زوی مې نشته دغه مې هم نو اخا د کته کا زوی چې مې را سره ژوندی یا ګرځي را سره داسې راته ښکاري. زه رب دې له موږ سره چاره وکړه. امین. او خدای دې مشکلات د زندګۍ حل کړه. امین. د ژوند یوه ترخه خاطره یا یادښت یې څه و؟ ما دغه ډېره دلته ډېره ځلام راغله ونه مې ځړل او ډېر ارمان مې وکولو چې دی یې راوړ او دی مې ښخ کړو دومره شی نه و چې ما خیرات کړی وای. په چا پسې؟ ما یو خیرات پسې کړی وای د الله په نام باندې. په چا پسې؟ په زوی پسې. یعنې ته یایې چې په هغه کې یم داسې حالت و چې زوی دې راوړ او خاورو ته مو وسپارو دومره څه نه و چې خیرات یې پسې کړ؟ کاس ونه خیرات ونه شی ونه خو د ما په خپله باندې په کور کې نه و بیا ولا زړلې مې
după să se mi oca să toaca, n-am mi psi văzală. Nu uite mana să se uri pe ce pe va de toaca, și mi se plat de ea tabu. کیسه وکړې دی وګي خېټه ګلې وکړې د وګي خېټه ګلې وکړې د غریبۍ نه کیسه وکړې